د ویسټ انډیز سره مو دوهمه لوبه هم وشوه او موږ ورنه د 9 منډو په توپیر وګټله. ټول ویسټ انډیزیان مو په 18 اور کې راټول کړه او مهمه خبره پکې دا ده چې مجیب الرحمن پکې هیټ ټریک ووهه. د په اصل کې 4 ویکټې واخیستې او 3 ویکټې یې سر په سر واخیستې چې دا یو ستر افتخار دی او د کرکټ په تاریخ کې ډیر کم داسې کیږي. د بیټینګ په برخه کې بیا هم درویش رسولي وځلیده او ورسره صدیق الله هم ډیر ښه و. موږ د افغانستان د کرکټ نه په دې 2 لوبو کې ډیر سخت راضي یو، خو په عین حالت کې د پاکستان ملګري ډیر په شدت دې ته ګوري. هغه ملا تریشل بیخي ورک دی، حیران پاتې ده چې اوس څه ووایي. اما مهمه خبره پکې دا ده چې ډیر زر به د T20 نړیوال جام هم پیل شي او موږ هیله لرو چې په همدې شکل موږ وشو کولی په نړیوال جام کې ولوبېږو. تاسو پکې څه وایئ؟ حتما راته ووایاست.